السلام علیکم، زم بختیار جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فاین ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. وزیراعظم عمران خان ویلي دي چې د پاکستان امن او سلامتی د افغانستان د امن سره تړلې ده. وزیراعظم د ګستاخانه خاکو خلاف आवाज په اقوام متحده کې اوچت کړ. وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې د خیبر پختونخوا په هر ضلع کې په لوی مقدار باندې د سیاحت مواقع موجود دي. وزیر اعظم عمران خان د اقوام متحده د جنرال اسمبلی سالانه اجلاس ته وینا وکړه. په خیبر پختونخوا کې د سپیشل افرادو د لوبو آغاز وشو. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش د سپیشل افرادو د لوبو افتتاح وکړه. په پیښور کې د سپای د فایرنګ په نتیجه کې د مړ شوي افغاني رشتہ دارو احتجاج وکړ. په عبارت کې د پاکستان د 11 هندوانو د قتل خلاف د پاکستان هندو برادری د بھارت د هائی کمیشن مخکې مظاهره کوي. د کرونا خلاف په سعودي عرب کې په نمایاں او شانداره کارکردګۍ باندې د پاکستان ډاکټر اعزاز وګټو. په نتیاګلی کې د باران او واورې نه پس د نتیاګلی مختلف سړکونه ښکلی منظر پیش کوي. د پاکستان کرکټ ټیم پخوانی کپتان شاهد افریدي ویلي چې تر څو پورې په بھارت کې د مودي حکومت تر هغې پورې د بھارت او پاکستان د کرکټ سیریز اډو هیڅ امکان نشته. پاکستانی کھلاڑی د بھارتی کھلاڑی نه د غوزانو ماتولو عالمي مقابله وګټله. او اوس د دې خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د پاکستان امن او سلامتی د افغانستان د امن او سلامتی سره تړلې شوې ده. په دې وجه باندې د افغانستان امن زموږ لپاره ډېر اهم او ضروری دی. بلې خواته وزیر اعظم عمران خان د ګستاخانه خاکو خلاف आवाज په اقوام متحده کې اوچت کړی دی او مطالبه یې کړې ده چې اقوام متحده د اسلام فوبیا خلاف قرارداد منظور کړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سیاحت د عالمي ورځې په موقع باندې ویلي دي چې د خیبر پختونخوا هر ضلع د سیاحت لپاره مثالي ده.
ټوریزم د بین الاقوامي برادرۍ لپاره ناګزیر دی. د پاکستان شمار په هغه ملکونو کې کیږي په کم کې چې د ایډونچر ټوریزم او د خوبصورتۍ نه پوره ملک ډک دی. بلې خواته وزیر اعلی د هایر ایجوکیشن د ریسرچ انډومنټ فنډز د بورډ اف ډایریکټرز د اجلاس صدارت وکړ. وزیر اعظم عمران خان د اقوام متحده د جنرال اسمبلی سالانه اجلاس ته وینا وکړه. بلې خواته په اجلاس کې د کرونا د ایسوپي زبردست انتظام کړی شوی و. په خیبر پختونخوا کې د سپیشل افرادو د لوبو د مقابلو باضابطه افتتاح وشوه. د لوبو په دې مقابله کې د سپیشل افرادو د مختلفو قسمونو د لوبو ټیمونه حصہ اخلي. په دې لوبو کې د سپیشل افرادو بلایندز کرکټ ټیمونه هم حصہ اخلي. د لوبو په دې مقابلو کې حصہ اخیستونکي د سپیشل افرادو مختلف ټیمونه په سکرین باندې تاسو وینئ. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش د سپیشل افرادو د لوبو د مقابلو په باقاعده توګه باندې افتتاح وکړه. د پولیس سپایي د فایرنګ په نتیجه کې د مړ شوي افغاني خپلو خپلوانو په پیښور کې احتجاجي مظاهره وکړه. په بھارت کې د پاکستان د 11 هندوانو د قتل خلاف د بھارت د هائی کمیشن په مخ کې د پاکستانی هندوانو د مظاهرې په وخت رمیش کمار په لاس کې د پاکستان جنډا نیولې ده او خوځوي. په نتیاګلي کې د باران او واورې نه پس مختلف سړکونه ښکلی منظر پیش کوي کوم چې تاسو په دې سکرین باندې وینئ. د پاکستانی کرکټ ټیم پخوانی کپتان شاهد افریدي ویلي دي چې تر څو پورې په بھارت کې د مودي حکومتي تر هغې پورې د پاک بھارت کرکټ سیریز د انعقاد اډو سوال نه پیدا کیږي. یو بھارتی ټي وي شو کې د پاکستان د غوزانو د ماتولو کیلاړي محمد ارشد د بھارت د غوزانو د ماتولو د کیلاړي د 241 غوزانو په مقابله کې 250 غوزان مات کړ او دا مقابله په خپل نوم کړه او دغه شانتي د نوم د گینز بک اف ورلد کې درج کړی شو. د کرونا وایرس خلاف په شانداره کارکردګۍ باندې پاکستانی ډاکټر په سعودي عرب کې اعزاز او انعام حاصل کړ. سنیټر قرۃ العین په موټروي باندې د هغه ځای دوره وکړه په کم ځای کې چې د یو زنانه سره جنسي زیاتې شوی و. د کراچۍ په سپر هایوے باندې چې کم کوسټر د حادثې په نتیجه کې سوی دغه کوسټر په جوړه کنده کې پروت دی. پولیس د نورو سرکاري محکمو اهلکار او عام خلک د حادثې په ځای باندې په ګډ شمیر کې موجود دي. د ارمینیا او آذربایجان د پوځونو ترمنځ چې کومه پیښه راغلې ده په دغه پیښه کې په لویه پیمانه باندې د مرګ جوړې ویره ظاهر شوې ده. د شیرګل مشهور سماجی شخصیت حاجی شیر او د غزوی حاجی محمد کمال په جمعیت علماء اسلام کې په باقاعده توګه باندې د شمولیت اعلان وکړ. په شمولیتي اجتماع کې د جمعیت علماء اسلام ضلع مردان امیر پخوانی امینه مولانا محمد قاسم مشر ملمو د اجتماع ته وینا وکړه. دسه د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ. د ټلۍ په بټن ګوته کېږئ او دا رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.